د نن دوشنبې ورځې مهم خبرونه. رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند وایي د نظام ټوله بدنه راستنېدونکو کډوالو ته خدمات وړاندې کوي او دا د دې ښکارندویي کوي چې اسلامي امارت د خپلو هیوادوالو خدمت ته ژمن دی. مولا عبدالغني برادر اخوند وایي اسلامي امارت د نورو برخو ترڅنګ زیربناو رغولو ته ځانګړې پاملرنه لري. اداري مرستیال مولا عبدالسلام حنفي وایي د اسلامي امارت مسؤلینو وکولای شول د راستنېدونکو کډوالو د جبري ایستنې بهیر په ښه ډول مدیریت کړي. د بهرنیو چارو وزیر وایي بیجینګ کې د افغانستان اسلامي امارت د سفیر د کار پیل یو مهم پرمختګ دی او په نړیوالو فورمونو کې د چین مثبت دریځ د ستاینې وړ دی. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ننګرهار ته د خپل سفر په ترڅ کې په ننګرهار پوهنتون کې 22 بېلابېلې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د کډوالو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی وایي اسلامي امارت راستنېدونکو افغان کډوالو ته لازم امکانات او اسانتیاوې برابرې کړي دي. ملي دفاع وزارت وایي د دې وزارت اړوند د حضرت عبدالله ابن مسعود د جګړه ییزو ګډو زده کړو قومندانۍ څخه 433 دفاعي ځواکونه فارغ شوي دي. د چین ځانګړي استازي یو شایونګ د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره لیدلي. په دې لیدنه کې دواړو لوریو د میساینک پروژې د عملي چارو پر ژر پیل ټینګار کړی دی. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په هرات کې د شمس کولا او جهان پاور شرکتونه پرانیستي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تر اوسه یې له پاکستان راستنه کړل شویو 280,000 افغانانو سره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP د افغانستان په 6 ولایتونو کې نږدې 2000 هکټاره ځمکه د باغونو لپاره چمتو کړې ده.